سلامونه وخت مو بخیر په دې هیله چې روغ جوړ باستئ. مرګونو ته په دې ویډیو کې یو قرآن کریم معرفي کوم چې څنګه تاسو کولی شئ د قرآن کریم د لارې خپل سبق زده کړئ. دا تاسو ته خپله باندې سبق هم وایي او تاسو ته ملګرو قرآن کریم ټکي په ټکي هم وښایي. ملګرو دغه ویډیو تاسو ګورئ. دغسې څنګه کولی شئ چې ځان ته یې ملګرو پیدا کړئ. دغه قرآن کریم به تاسو ته زما ټلګرام چینل کې ټلګرام چینل لینک په ډسکرپشن کې تاسو ته پیدا کېږي. نو تاسو کولی شئ هغه ځای څخه دا را ډاونلوډ کړئ زما ټلګرام چینل څخه. ملګرو راشئ دا به څنګه تاسو طریقه یې څنګه ده. نو ملګرو تاسو کله دا ډاونلوډ کړو تاسو به راشئ کله مو چې ډاونلوډ کړل دلته به ورته داخل شئ. ملګرو چې داسې صفحه تاسو ته راخلاصه شوه تاسو چې هر یوه برخه باندې کلیک کړو. زه دلته به د لومړۍ برخه کلیک اخلمه. دلته یو صورت تاسو ته زه اپلای کومه. دغه څنګه به دغه طریقه ملګرو تاسو جوړولی شئ. دغه ملګرو سبق دغه برخه تاسو ته زه اپلای کوم. ملګرو د ګورئ دې مې پل ګوته واخلئ کلیک به کېدی. که غواړئ چې تاسو ملګرو ټول پاڼه درته تلاوت شي نو په لاندې باندې کلیک واخلئ. که غواړئ چې یو آیت درته تلاوت شي نو په پاسه برخه کلیک واخلئ. تاسو ته ملګرو ګورئ ورته ملګرو ګورئ ورته یو آیات تلاوت کړئ. که غواړئ چې تاسو ټوله صفحه په تلاوت کړئ نو تاسو به راشئ په دې لاندې برخه به کلیک واخلئ. تاسو ته ټوله صفحه تلاوت کړئ. نو ملګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ په ښایسته اواز باندې قرآن کریم واورئ او کوم ځای کې ستاسو غلطي په کوم ټکي کې یا کوم آیات کې ملګرو په دې طریقې تاسو زده کولی هم شئ او لیدلی هم شئ. په دغه طریقه ملګرو دغه اپلیکیشن دغه قرآن کریم اپلیکیشن به تاسو ته ما په ټلګرام چینل کې اچولی. تاسو هغې څخه را ډاونلوډ کولی شئ. ملګرو که زما یوټیوب چینل کې نوی صحتمند زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب تر بیا ښې چارې د الله په امان.